السلام علیکم ګران زده کوونکو، ستړي مسئ خدای دې وکړي چې ټوله به ښه یاست او د دې مهاله پورې مو رخصتیانې په خیر تېرې کړي. راځئ بېرته خپل په درس باندې شروع کوو. تاسو اول خپل کتابونه راواخلئ. موضوع مو ده د نن ورځې موضوع مو ده جرګه او صفحه ام 105 راواړوئ. راځه خپل په درس باندې شروع کوو. ګران شاګردانو، زموږ د نن ورځې موضوع یا عنوان چې مو دی هغه څه دی؟ جرګه ده. جرګه. نو په دې درس کې موږ وایو چې جرګه اول خپله جرګه څه ده او جرګه چې دی څه وخت او د کومو خلکو د خوا څخه جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل په درس باندې شروع کوو. جرګه. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. یووارې بیا وایم ګران شاګردانو. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. ګران شاګردان، تاسو په د عکس کې وینئ دا څه شی دی؟ دا چې دی مثلا څو خلک سره راټول سوي دي او څه کوي چې کله د یو کلي دا مشران دي دا ټوله سره راټول سوي دي او څه کوي دوی جرګه جوړه کړې ده. چې دا جرګه څه ته وایي؟ موږ اول په دې باندې پوه شو جرګه څه ته وایي. جرګه خو موږ ویلې چې اول څه دی؟ دا زموږ یو پخوانی دود دی او جرګه چې دی د یو مشکلاتو د حل لپاره د څه کېږي جرګه جوړیږي. مثلا کله چې په یو هېواد په یو ښار او یا هم پخوا زمانو کې په کلو کې چې کوم یو مشکل به پیدا سو د هغه د حل لپاره به یې جرګه جوړول. او جرګه چې دی یعنې داسې نه دی چې د هر چا د خوا څخه جوړیږي، یوازې د هغه خلکو د خوا څخه چې مثلا د هغه ځای مشران مثلا په کلي کې پخوا زمانو کې په کلي کې چې به کوم مشران به چې کوم یو مشکل به پیښ سو نو هغه به څه شول، هغه مشران به ټول سره راټول سوه د کلي مشران نو جرګه به یې جوړه کړله او د هغه مشکل حل به یې راایستلی. او اوس چې دی زموږ هېواد هم څه شی دی یعنې کله چې زموږ د هېواد کې هم کوم مشکلات یو شی پیښیږي د هغه دپاره هم څه کېږي زموږ د هېواد مشران ټوله سره یو ځای کېږي کښېني او جرګه جوړوي او د هغه خپل ستونزو مشکلات چې دی ستونزو او مشکلات حل چې دی راباسي. نو د مشکلاتو د حل لاره چې ده چې ده جرګه ده. نو خدای دې وکړي تاسو پوه سوي یاست ګرانو شاګردانو چې جرګه څه ته وایي او د کومو خلکو د خوا څخه جوړیږي. یووارې بیا خپل درس وایم شاګردانو ته ښه غوږ ونیسئ خپل درس ته. زه وایم تاسې په ما پسې ووایئ. سمه ده؟ جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. یووارې بیا در سره وایم ګران شاګردانو ته ښه غوږ ونیسئ. جرګه. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. تاسو وینئ ګران شاګردانو په دا عکس کې بیا درته وایم چې دا څه شی دی ټوله سره راټول سوي دي. دا د کوم کلي دا کلي مشران دي سره راټول سوي دي او د ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یې جرګه جوړه کړې ده تر څو هغه مشکلات او ستونزې په دې جرګه کې
حل سي. نو خدای دې وکړي چې شاګردانو ستاسو سر په خلاصوي. اوس هم دا د خپل درس پاته برخه چې ده دا هم په بله ورځ به یا بل ویډیو کې وایو. د نن ورځ دپاره مو د غونه درس بس ده. تاسو یې څو پلا تکرار کړئ تر څو چې ښه مو زده سي. اوس هم راځو خپل د کورنۍ دندې برخې ته. په کورنۍ دنده کې تاسو دوې کورنۍ دندې لري. اوله کورنۍ دنده مو دا ده چې د جم پر توري باندې 15 لغتونه په خپل کتابچو کې ولیکئ. د جم توري باندې تفتیش کوئ، 15 لغتونه په خپل کتابچو کې لیکئ. چې د نن ورځې درس جرګه هم چې شوه د جم په توري سره شروع سوې وه. دغه رقم نور لغتونه لکه جرګه، جلسه، جګړه، جواري، جنګ دا ټول څه شي نه د جم د توري څخه جوړ سوي. د جم د توري باندې شروع کېږي. نو تاسو دا 15 لغتونه په خپل کتابچو کې لیکئ. دا یوه کارخانه کې. او دوهم کورنۍ دنده مو دا ده چې جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. دا یوه جمله تاسو خپل په کتابچه کې یوه صفحه لیکئ. نو دا ستاسې دوې کورنۍ دندې وې چې تاسو یې باید وکړئ انشاءالله. که مشکل به نه وي. د نن ورځ درس مو د غونډو ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوئ. تر بیا پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.